د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د ندرشکوټ ولسوالۍ د ځینې خیلو اړوند د شنبهوات بازار څخه ومنئ. د روژې لسمه ورځ ده، نن مازدیګر مې عابد صاحب دلته راوړو. سلامونه. جوړ تکړه په خیر. ډېر مننه. درنو لیدونکو تاسو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو د لسمه روژه په خیر سلامتۍ سره تر دې وخته رسولي. انشاءالله موسم هم ډېر ښه دی او ډېر ژوندانه موسم دی. ځینې خیلو ته راورسېدو، ځینې خیلو مربوط شنبهوات نو دا ډېر ګرم بازار دی. بالکل. هغه تېر کال چې زه راغلی وم دوستانو په ټولو خپرونو کې د شنبهوات خپرونه چې موږ جوړه کړې وه اورېدونکو سره، البته د دغې سیمې له اوسېدونکو سره هغه ډېره په زړه پورې وه. بار بار غوښتنه یې کوله چې یو ځل یې بیا راشو. نو دا د دې روژه کې مو هم دلته موږ راغلو سره د خپلو همکارانو، زه سجاد شاه، عابد زادران، عرفان همت، وصال صاحب او ذاکر. نو دلته به هم یوه بله په زړه پورې خپرونه جوړوو. تاسې به تر اخره را سره پاتې کېږئ. هغه کس وینئ عابد صاحب چې د هغه تیز تیز را روان دی، دا پېژنئ؟ دا خو زموږ ملګری انیس دی. دا څومره زر زر را روان دی. راورسېدو له خیره. سرحاني جانه سلامونه. جوړ تازه په مزه. سلامونه. سلامونه خیر یې؟ په خیر. دغې سیمې خو یې؟ هو د همدې سیمې. مو چې داسې نه وي بلې سیمې وې په دغه سیمه کې ځون تېر کړې؟ همدې شنبهوات بازار یم. شنبهوات. او شنبهوات یم. رژا کې څه دی نن بیروبار خو شته که نه ګاڼه ګوڼه؟ ښه دی والا، بس شنبهوات بازار خو د خو د بازاران شمیرل کېږي چې دلته ډېر رش وي په روژه کې. خلک زیات خلک راځي، د نورو سیمو نه مختلف خلک راځي، هم دلته ستیری کوي، خپله روژه تیروي. کاروبار څرې دی دلته؟ ښه دی کاروبار، ښه دی. زموږ خلک خو اکثره د جلغوزۍ کاروبار لري، هغه هم چې ښه وي. دا بازار هم خو شنډ کې وي. ښه دی. اوس شکو د سږ کال جلغوزي قیمته و، کاروبار ښه دی د خلکو. سجاده د جلغوزۍ خبره یې وکړله بله خپرونه کې مې یو چا راته ویلي وایي چې څوک چې کاروبار نور نه لري، د اکثریت د جلغوزۍ کاروبار کوي، نو په قرض باندې د دوکان نه هر شی اخلي، بیا کال ته حساب ورسره کوي. دا خبره رښتیا ده؟ اکثره دا شی سیستم دلته روان وي. د دې منطقې اوسېدونکي چې دي دومره جلغوزۍ برخه لري، غرونه لري، چې یو کال وروسته دوی ته دومره عواید په لاس ورځي چې دوی هغه خپل قرضې خپل هغه کوم مصارف چې کړي هغه په پوره کوي. دا چېرته خرڅوي دولت که نه اوس چې نورو هېوادونو ته لګي؟ چین ته ځي، اکثره چین ته ځي. داسې دغه ساحه کې په دا شنبهوات کې داسې یو تجار شته چې مستقیما چین سره په تماس کې وي؟ او شته دلته یو دوه درې تجاران دي. یو د حاجي ول حضرت په نامه ده، یو د خان حاجي په نامه ده، یو د حاجي جواز په نامه ده. ډېر ښه ډېر ښه. نو روژې لسمه ورځ ده، هغه د مشرانو خبره عابد صاحب چې لکه چې یوه پښه مو ترېنه کټ کړې ده که نه؟ او چې به شریک لیدونکو سره د خپلې سیمې په اړه وي، د شنبهوات بازار په اړه وي. دا بازار د شنبهوات بازار دلته تقریبا د 500 په شاوخوا کې دوکانونه دي. د لرګیو کاروبار هم دلته زیات دی. بېلابېل کاروبار، هر ډول کاروبارونه شته هم دلته. دا یو خو دا ښېګڼه د دې بازار دا ده چې د خوست بازار نه هم دلته نرخونه ښه دي، انصاف چلېږي. نرخونه تقریبا ټیټ دي. د غیر خوست بازار نه دلته په ټیټ نرخونه چلېږي. ډېر ښه ډېر ښه. خوند یې وکړو انیس، په پیل کې خبرې تا سره وې، ورکېږه ما داسې نه که چېرته دې زموږ کې ازون کېدلو بیا به د اول نه دی نه نوره کېږي انشاءالله. دی حاجي صاحب سره غږېږه. حاجي صاحب سړی ماشې ماشاءالله په سرو منګولو به ورسره نه شرمېږي. حاجي صاحب څومره ښه یې؟ صحت دې ښه ده؟ نه شرمېږه ما. دار واخرڅې که کله کله دلې ارڅې؟ ښه خیر. نورو ملګرو سره غږېږو. دلته چې زه ګورم عابد صاحب که نه دا څه شی دی هغه؟ دا خو د مالګې دوکان دی. مالګه هو دا سره کم مالګه دو. شنبهوات مالګه دو که دا بل ځای مالګه دو؟ خوست بازار نه روری؟ خو هغاټه مالګې څه شي پوروي هغاټه؟ په دا به مې عابد لږ غږولو او زه نشم غږېدای. ښه هغې زه تاسو خدای پیل دا ځای کې د کندور سره لږ غږېږو چې د مالګې کاروبار سره د ترافیک ده که څوک دا په دا ځای کې دومره ډېر شپېلک وایي؟ کومه ده؟ دا څوک ده؟ ترافیک دی. ترافیک دی. دا شنبهوات بازار ترافیک علاقه سے. دا هغه دوکان چا ده؟ تو ده کاری صاحب سړی ماشه لږ کار کوشي خیر یې. هغه غاټه مالګه مې کې ول د تیږې رقم دا مالګه دو؟ دا مالګه دی. آی څه شي پوروي؟ دا د مول دپاره خلک استعمالوي. دا غو مولون ته ورکوي؟ چې پکې بیا څه شي پشي؟
ولا خو د مول دی پر استعمالوي چې ژبه خرابوي یا خو خروق نشي ګړه د دې پر عادت کې استعمالوي چې د مول خوسه یو ملګری د سره تا خو لګ روخ لا چې وخی کسو دغه غاټه د تیګ را کوم مولګه به د مولګه په لیدلې وي خو دا ډیره ظالمه مولګه ده کنه دغه انسانون نه خوري دا خو ولته انسانون خلک کله په مشنو ولا شي دا صحیح ده بالکل دا مال د پاره د کوم ځای د پاکستان راي ته نوم څه ده مونږ محمد عبد الله عبید خو مولګه خرڅيږي یعنی سمبوت ټول دې کې زنه مولګه وري کنه اکثر ان شاء الله دې زنه ځوانانو کې تخپل سره مولګه کنه بندر مولګه ولا خی مولګه کاروبار چې کې باید به مولګه ډیره ضرورت والا نوم دې چې و محمد عبد الله عبید محمد عبد الله چې بوویل دن کو سره څه پیغام ته لري څه بیت وی څه پوي چې شتادي سره ولا خو څه شیرون خو نه یې بهدینه وای یا ټکو وای خو شاعر نه اوریا نه کله کله الحمدلله زخر مدرسې ته راځي خو زای پمان زړګې مې تا یوړو طالبا او سراحل ک پکې وای سبقونه لاړو کنه چای پورا ها دغه دوسان وای عبید صاحب دې سره بچو وایو آرام څوې مزه سره احتیاط کوئ زموږ خبرونه روانه ده دوستانو او داسې کوو چې دا شنبهوات بازار دی لکه مخکې چې یادونه وکړه مختلف دکانونه مختلف کاروبارونه دلته روان دي ځوانان هم له مینې ډک دي موږ 13 روژه کې چې دلته خبرونه جوړه کړې وه هغه بیا د بالها زیات لیدونکو خوښه شوه نو په همدې خاطر بیا هم دلته راغلو عبید صاحب که نه دا زیړې رشکې خو په هر ځای کې زه وینم دا زښتې ډېرې دي تا مقصد دا دی چې ډېر بیروبار د ځان نه غورځوو او که نه آرام به لوړ شو مشره ستړی مه شئ مشر خو نه یې ته خو ځوان یې ځوان یم ښه صحیح که نه ځواني در کېدو ښه بس ښه صحیح ښه جمع اواله در راځئ څه نومېږئ عزیزت علیه رژې دې نیولې دي ښه صحیح مې نیولې وړې کولې کې به دیوانې مې خوړلې نه وي یاره ډېرې مې خوړلې دي د 12مه رضا دې خاطرېږي 12مه نه 12مه دو بخه آفرین مجدد سره ریاضي ډېره صحیح ده عبید دې نه پاره څه نومېږئ عزیزت علیه مده خوش ولایت اتل خو سمبوت بازار اوسیدونکی دیگه شوخوی که شنبوت بازاری واقعا ځکه چې موږ نقبل سیمې خو شنبوت مربوط دي دلې کسو نرسي نور زونه خلک کرسي نور ولسوال خلک کرسي چکر تر کوم ځای نرسي خیس نرسي دغه خو خدا را د اوس پکتیا نه دو خلک خیس بزور نرسي سید چې بولیدون کو سره بیت چپا شعر یاره اردن ته یو شعر ډالۍ کا نه ټپادو موچ کا ترانوم کې سونه دیرون نه وچ به ګناه چې ګناهګار یا هغه زیم به ګسوره چې به ګسوره نه را صحیح دی بس صحیح شو بس زموږ ته پسرو زره منظورو زره خبر ته د فکر دی چې دغه کوم ځایونه منطقي چې غریز منطقي دغه بازار ته خوستي بالکل ځکه مخکې نه کسیشته عبیده یو بل شی باندې مې نظر شو هو دا د چا دی ایتو دی لګر مخکې شکنه غوسه ما کوه سړی دومره خوږو شیانو کاروبار کې تو ټنډه تروشه نیولې ده دا سونی مې ځکه یاده کړله چې اکثریت دغه سونی چې دا بنو نه خلک راوړي او ځینې بیا دلته خوست کې جوړېږي دنه به دا پوښتنه وکړو چې دا دلته جوړېږي که دا سونی لګوي ته وکړه ښې صحت ښه دی بخیر یې خوږو شیانو کاروبار کې که نه ټول داسې ترخه شیان نشته کې کمره څانګې وسره کېږدې خرڅ بشي چکني د وسړي دا خو چې څه شی غوړې خجیرې دي دلته دې طرف ته دغه خوږه شیان دي شیرینۍ دي کلچې دي او دا ډېر بهترین دا کوم ځای نه ورې خوست بازار نه یو ورځ د څومره سودا کېږي دلته تقریبا 15 په دغه وړې کې ځای کې که نه دا شو ته د قانونه دی خپل دي یا ما خپل یګې سودا ډېره ښه کوي دی یا دا پاکستان سجاده دغه شای نه دی وړي کولې کې ومېږي زلوبای زمان وي ته ته راسې که چې لکه وڅکو عبیده رخیال وسولې زاد ومونه یاره دا زلوبای دی که نه صحیح ډېر داسې رنګینه ده رقم رنګونه لري او دا سونی سره دا د باندې سونی دي که دلته عبیده دومره ډېره دعوې لګه چې ته زړه دې وي نه لکه چې وړلو ته دې زړه وي خو چې څومره وي ته وایې نه پر داسې نه پرته نه یې درکوي رښتیا داسې حق په جانب نو زه باور وکړه که ته نه وایې خدای هو داسې مخکې څو ملګرو لږه لاره راته خلاصه کړئ
والله دا سعودي کې سخت خپل سعودي کې مرسته کولدلی ته چیرته یې چیرته یې سعودي کې هغه سره ولا سخت زه پوه شوم چې مسافر یې ځکه مې پوښتنه وکړه ای شنبه به زور پروانه دی ولدا بلورې سخت خواته زه شوه پیره ډیره ډیر مسافر ولدا ډیر غاړ ونه خشول ویډیو خواندې وکړ نه خپل منتکا چې ولدا بیا کله سي یاره عید نه سرته سم بازار ته خپل ځونه کې ویني بل رضا کې بیا چیرته مې بیا ان شاء الله بیا زنور سوم ها نوم دې چا ګل زدران سخی ګل زدران صاحب خیر لاړ شي خدای پوان دا وړي کې سراپی د دلته میزې خیدای دلته بازار کې او دلته بیا عابد صاحب خبره داسې وه زه چې نورو ځایونو کې خپرونې جوړوم نو ایمو ډېر هغه دا وي پروګرام چې زه باید د دکاندارانو سره وغږېږم کاروباریانو سره د دې په خاطر چې د نور ځوانانو هم تشویق شي خو هلته بیا بیروبار تر دې کچې وي چې دکاندار ته موږ نه ور پرېږدي چې هغې سره بیروبار که نه دا خپرونه ټوله دغه کوي که نه مشره سړی ماشه ته لږ مخکې روشه څه نه میږې رزق به نه ویني والا بیا مار څه داسې نه وي چې غوسه وه خیر یې نوم دې څه دی نوم د سیف الله دی سیف الله دې کون کې دې زه وینم سبزیجات دي میوه‌جات دي شو ته برخه چی شدم شو ته د پرچین دی او نه خوراکي سامان دی چې دا دې کون دې خپل ده یه که کرایي ده کرایي دی څومره کرایه 1500 افغانۍ میاشت دی یه کاروبار دې ښه دی دلته ښه دی الحمدلله ته کوم ځای نه سودا دار دی د خوست بازار نه لري یعنی راځي نن سبا الحمدلله شکر رجا کې خوي کا بغیر د رجا نه ولا ښه دی داسې رجا نه مخکې ښه دی او بس ښه دی نو مونږ ته به چیرو کې داسې اخر چې شي خوان درګي لوس پکېږي دوی هغه د اکثریت دکاندارانو کې چې ما ولیدل دا وینم مې د شنه سبزي ترکاري دا بیا زه فکر کوم دلته تازه کرلی کېږي د ځینې خیلو کې یعنی خوست بازار نه نه روري صحیح بس نو یو کاست ویلوړ دا سودا ور کاست ټوکې مو سره وکړې لږه لاره که خلاصه کړئ ته لږ مخکې ځه چې دغه یو ښکلی تصویر له لیدونکو سره شریک کړو کسان به ډېر غږوم عبید صاحب خو د دې ډرایور نشته دلته هم نوي نوي دوکانونه جوړ شوي دي که نه انیس دلته نوي دوکانونه دي که نه نو انیس سره مو دوستانو پیل کې خبرې وکړې اوس تر اخره را سره د یو نیم ځای راته تشریح کوي دا د شنبات بازار منځنۍ نقطه ده د دوکانونه اوس نوي تازه جوړ شوي دي څه دوکانونه دي دا بېلابېل دي غلا پرشۍ زیاته کېږي اول ورکې یوه خبره وکړه چې نرخونه یې خوش بازار نه دلته ارزون دي علت یې څه نسبت علت دلته کې ریټ کمې دي او یو په انصاف سودا کېږي ډېر ښه یعنې که ریټ چېرته کمې وي سودا هم ټیټه بس نو دوستانو هغه یو باید مشره ستړی ماشه خیر په خیر یې سات که دا ماشوم دی لکه چې پلوس نیولی ده ماشاءالله ستړی ماشه چیرې بیا یې نو چې هغه به وږی وم چې سامان به ورته وکړم ته خپله سړی ته وږی الحمدلله وږی که نه زه مې رانشم راغلی خو رضا دې خاطرېږي چې برید د بغاوت مې تر غوږو ورسېدلې چې څڼې مې په ولو زنګېدې ورخطا نه وې حاجي سړی ماشه خیر خیر یې سات که دا کوم ځای نه راغلی یې یاره اورګا د کیس خجریم نه خو نږدې ده خجرې نږدې ده تقریبا یو کیلومتر یا 200 متره نه در شکوټ مربوط کېږي مربوط نه در شکوټ ولسوالۍ خو څه راغلی نن مزګان او روغ نه موجود چې کار به ورش کې به وګرځي چې سات دیر ولا خوان کې د تورګام کسون چې دلته سړی ویني وای کوم شر نه یاره خو مشر خو مغه ګیره مسپینا شوی دی نو داګه سړی سوې نه نه سپینا نه دا دا نظر ست هغه د خال کې نه جو دا خال خو ګورینه باید وګي غلط ونه کی بس کنوم دي چې و معلم نور مصرفیت دي چې مصرفیت هم د تل دی ګون لرم خپل دي کوم یا خپل دی ګون مده خو موټر سایکل نه راغلی موټرسایکل نه راغلی په خیر لوړ چې رضا خاطرېږي الحمدلله خدای په امان ستا چې د نظر شوخي پریمانه شوه اوس یوه شیبه هم راته ګرانه شوه او ما نه دې په ژوند کې ځانان واخیستو خدا پاکه ځمکه بې اسمانه شوه دوستانو دلته دواخانه ده که نه ځوانان درته راولاړ دي دا سپورټ دوکان دا سپورټ دوکان ده دا د کونه چا ده چا ده تو ده سودو ته نکو سرغږی ګنا سودو ته نکو خیر صحت کړه خو بس ځینې کسان په خپله خوښه نه غږېږي ملګرو
دوستانو اوس د سړک منځ دی د بازار منځ هم دی داسې پکې یوه دوره مو راوخوړله وایي چې دغې ځلوبیو والا سره بیا وغږېږه کوم یو دی دا خو موته چې پوره 1 کیلو ځلوبۍ رونه کې هېڅ مرکه نه ویسره کړم ښه بخیر یې صحت ښه ده ته ښه یې مقصد یې خوږو شیانو کاروبار کې خوږ معلومېږي الحمدلله الله دې راضي شي بیخي الله مانه بنیږي چې تو سره تخو خپله شپې څو پیلی چای څښې ځلوبیو سره یاره صفا چې ته وایم زه خو ځلوبۍ ډېر نه شوق نه لرم ځکه چې مې یار واخوړه شي ګلوب جانې شوي مټۍ شوې نه قسمه پتسې متسې شوې دا خورې دا خورم نوم دې چی ده ریدي خوسای ریدي یا ریدي ریدي یا ریدي خاص ریدي خاص څومره ښکلی نوم ده ریدي ګلې که ریدي ګل دی خو په ریدي مشاور یم ښکلی نوم ده والله ریدي څه رقم ګل دی پېژنې والا نه خو مونږ نه دی لیدلی خو شم اشنا په یوه سندره کې یاد کړی کومه سندره کې والا اوس خو زړه ته نه رسي چې کومه یوه سندره ولې حافظه دې کمزوري شوې تو که څه دی شیرینه که بار کړی سي ولې عمر دې څومره ده یاره 23 کلن به وم صرف ځلوبۍ خرڅوې اوس پرې خو بازاران کې صرف دغه ځلوبۍ دي مو ته خو 23 کلونه معلومه کې زه داسې فکر کوم درویشت یا داسې درویش نیم یاره زیات یم ځکه چې عمر تر داخ ډېر زر تېرېږي پاته نه سړي ته نه لګي یعنې خپل هغه څېره دې په خپل رنګ دې په خپل ځای سوتلی ده یا انشاءالله نه درویش خو نه یې رضا مزګار ده څه داسې یاره ول داسې نه ترویج نه یادای کاروبار نه خوښ یې الحمدلله خپله یې پخوې شکر دی په خپله څه دا کیلو یې والا 100 روپۍ ورکوي پرچی ورر دې پخایته درویج ول چک چک نه پرېږدي دا یې ته ولې ورر پخای ته څه کاروبار کې دلته زه ولا دا غونې کال دور په او افغانۍ کل دور ته صحیح ښه دی کاروبار تو خدای پامان دواړو ته خدای پامان چې خو وینه چې شریکې کې لیدونکو سره بس که زلبۍ خورې دا در کوای شي والا نو سره وکړو زین چې ویده چای به ته ور زلبۍ ته خپله اورېدې نه کله 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 زه یې سمه خیر اوسې مننه خدای پامان بیا به لیدونکي یې چې ځلوبۍ دا یې غواړي خوږه شیان دا یې غواړي تېنه تېر به شو زه سپینګري په رنګاټه کې شکر خدای پامان راځئ دوستانو لږ به مخکې هم لاړ شو او دلته دا ځوانان ډېر داسې مینهناک ځوانان دي او زموږ له خپرونې خاص خوند اخلي ډېره مینه کوي را سره اجي ستړی مه شئ لږه خپرونه مو جوړوله ته یې سره جوړوې لاړو همداسې یې پرېښو راځه ته مخکې شه اجي څه یې خیم گزاران کوم تو څه سره یې بس گزاره کوم والا ته ښه بخیر یې خدای پاک څه روغلی خو دا شم بہت بس دلته هویډ کې دار کا کرتی خو نو ته خوړ کنه یې یار زې وړ کې نه ور وخت یم سره ما دا خو نوم دې چا دی ها باندې ګول حاجی کړه دا نه ټول نه کړه هارمون دې وینو بل سوالی نه در سکرټ یا سیمین کو نیسو دون کای چی سپین کو نیسو دون کای کله سپین کان ډېر ښه دا ماشومان تو سره در سره دي نه دا وطن دی دغه وطن دی نو لا مونږ دي ماشومان دومره زمون په وای امریکا به بیا ته پویا او دا مو وای چې تو سیزونه په وخت کې بدلته د رژیم زګار کې داسې بیروبرونه وګنه نه ولته نو یو گاډا واډا وا یا ځکه چې بریس کا پر بیا امریکا کا پر وای او ډره خراب وا اوس الحمدلله خواص خدای روي ته به لیدونکو سره چې سره کې داسې ولا زه سخت غرنۍ سندرې به هم د زده یاره دا کړای شي لایک ورکو رښتیا سیاسي د تر مخ ته وایې کنه جی کنه یې نه مشما ویلې اځله چې مروار شو خپه شو نه چې تو خپانه شو نو سترګې جاسم تو خدای پامان نو دوستانو مخکې بلاړ شو خوشحال سړی ډېر زیات ډېر داسې مینهناک انسانو داسې مخکې زو یو ځای دی دلته بیروبار وایل ته ډېر زیات وي خو ما نن بیروبار باندې تمرکز نه وکړو بیا دا نو بیروبار باندې ځکه ما تمرکز نه کوم چې د خپرونه کې مختلف کسان راشي هم پکې دکانداران راشي هم پکې ځوانان راشي او هم پکې ماشومان راشي
دوستانو دا بیا د شنباوات بازار یوه بله برخه ده. دلته ډیره زیاته تفریح او ساتیري کیږي. تاسې چې وینئ شاوخوا زنګوګانې دي او ځوانان راټولیږي مازدیګر مهال. مازدیګر نه یې اختر جوړ کړی وي. مشره سلام. وعلیکم سلام. ستړي مشه. خیر خیر یې. طبیعت ښه ده. چا راته ووایي چې د دغو ټولو ساتیریو مسؤل دغه دی. ډېره داسې وښیه وروره. خو څه شی دي دلته؟ ته مو ته ښایي څومره کمه زنګي دي، څومره کمه د تفریح وسایل دي؟ دا خو په پازرن کې مې دا دوه شیونه وروړه ځکه چې پارې صاحب کولي دغه بوډیبار زیات و. نه دې وسړی ځای چې قسم رقم دي. دا نه را بل چېرې دي دوه شخصا دي موږ کې دي. نه را دي په سپینه شګه کې په کوبل کې دي، په تڼیوال پارک کې دي. خو موږ به آینده به کوم ځای؟ زه خپله دغه شنباوت یم. صحیح. نوم دې چی ده؟ عزیز رامون. مازدیګر کې ساتیرای به کېږي دلته؟ یاره زه که صفا خبره نه وکړې چې موږ دغه په ورځ پوه نه شي چې سپېکیم نه ولر وځې په هغه ورځ نه شي پوه بیا یې مازدیګر ازم کړی بیا چې موږ کلي ته ځي بیا ورځه پوه نه شي په رژا په رژا نه شي پوه رژموتي نه خوند بیا وخورې. یاره دومره خوند تر وخوري ځکه چې تږی وي چې تږی وي بیا رژموتي نه ډېر خوند وخوستی کېږي. او څومره هغه به جوړوي عاید یې ته په نظر دغه؟ عاید والا ښه دی الحمدلله. دومره کور کې مثال چې موږ د خپل کور کې کوزدار مثال وایي د ریډیو لارې څوک څه خلته څوک څه ښه دی موږ تر خوشحالي د کاروبار نه خوښ یې کاروبار نه خوښ یې اوسني وخت کې اوسني وخت کې تر خوښ یې په جمهوریت کې تر خوښ وي. بس چې ته ترې نه خوښ وستې وړو دنیا خوښ ټوله انشاءالله خدای دې خوښه لري خدای دې خوشحال لري ټول تو سره. داسې څه پیغام یې په اخرو کې لیدونکو سره شریکوي یا چې در سره وي یوه غوره وینا وي غوره خبره وي یا نصیحت وي یا یوه ټپه وي بیت وي؟ والا غوره وینا خو نه نشته خو دا خبره به زده ټول اورېدونکي ته یې کومه خلق ته یې کومه چې د احترام هغه چې د مینه محبت دا مقابل طرف ته دی. باید هر سړی یو بل ته احترام ولري په رژا کې چې څوک تو ته احترام ته ده ته احترام ولري دی مجبوره تو ته احترام لري. تر ټولو بهترینه خبره زه ټوله نه دا هغه غواړم چې یو بل ته مینه محبت زون کامر وصله به تو ته زون کامر ولې هغه احترام به تو ته احترام کړي. که تو چاته احترام ونه کړې مجبور دی نه سبا څوک دی پیسې پکسا که نه دي بیا یې تو نه کړي. آفرین مننه خوشحاله اوسې مشره. تو څه نه ډېره مننه چې څه دغه ورځ په دا ورځ کې تو څه دا زه تکلیف وباسئ. خیر آباد. روسیو کې ډېره ښه خبره وکړه چې یو بل وزغمئ یو بل ته احترام وکړئ یو بل ته درنښت وکړئ. که چیرې ته بل ته احترام ولرې نور به ستا احترام وکړي. خپرونه همدلته پای ته رسوو خو روسیو کې یو کس راته ښودلی و کومه دی چیرې دی ښه څوک و هغه څوک ښیي ده هغه چا وایي چې په 14 ژبو خبرې کوي. 14 ژبو په خبرې وکړلی شي. په شنباوت کې داسې کس به وي؟ یاره شنباوت کې ډېر دي یو دوه نه دي ډېر کور څه ټیپ کې دی کمالات هنرونو ډاک دومره ښکلې څه ټکي دي که نه کاش کې موږ ته یې دومره کادر وای د خلکو ته یې کادر وای بیا خلکو ته یې ډېر کادر دی. مسافر یې ډېر دي مسافر یې ښه ډېر دي ورجان کې دي ښکلې ځوانۍ کې دي ښکلې څه ټکي دي. یوه په آخرین کې دا خبره ته وکړم چې څو نن څوی ملات به مو سره ودرېږو بس پاته به ولګېږي مونږ خو چې چېرته روشو بېرته په تاږو ځکه خپرونه ایډیټ کول غواړي سپرل غواړي بیا لیدونکو اورېدونکو سره شریکول دي. دوستانو شنباوات بازار کې زموږ د نن ورځې د روژې لسمې خپرونه همدومره وه چې تاسې را سره ولیدله. بلها زیات ځوانان بلها زیات مشران کشران دلته راځي هر مازدیګی ساتیري کوي. بیا هم درته یادومه چې تېر کال هم د دغه ځای خپرونه د ټولو لیدونکو لپاره ډېره په زړه پورې وه. بیا به هم راځو او ستاسې لپاره به دا او دې ته ورته نورې خپرونې هم چمتو کوو. کمنټونو کې هم له یاده مه وباسئ چې د روژې 11مه خپرونه باید چیرې جوړه کړو. خوست کې پاتې شو که له خوسته پسې ووځو. ما سایزاد شاه عابد زادران زما ګرانو ملګرو عرفان همت وصال صاحب ذکیر ارمان ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ. روژه مو په پوره خوشحالیو تېره شه.